لکه یعقوب در پسړل بسما لکه یوسف لالا یمرم در پسې لکه یونس لکورا واتما وړي جوار لټاوم در پسې. وعن أبان ابن عثمان رضي الله عنهما قال: سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في الصباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال أبان: ما تنظر؟ أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله قدره. رواه أبو داود والنسائي. عزیزانو، حضرت ابان چې دی دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ زوی دی. ابان ډیر شایسته نوم دی. الله چاته زوی ورکړي، لمسی ورور ورکړي، دا نوم ورباندې کښېږدي. دوی ما د خپل بابا سره اورېدلی چې هغه حضرت عثمان و، د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زوم. نو وی حضرت عثمان به ویلی چې ما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوریدلی دي چې کله یو سړی سهار 3 واره او ماښام 3 واره سهار 3 واره ماښام دا دعا وای: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. 3 واره وای. وې دا الله رسول فرمایي په دغه ورځ په دا شپه بیا الله د دې دعا په برکت ته هیڅ تکلیف مشقت پریشانی نه در جوړوي او نه در پیښوي. که پیښه هم سوله د هغه سبا الله ستاسو حفاظت چدي هغه فرمایي. نو حضرت ابان چې دغه خبره وکوله نو یو ورځ د پالج وایي. ابان چې کوم دی د پالج بیماری چې دا اور باندې رااله. نو بل ملګری دی هغه ماته ډیر قتل زه په پوسم چې دای ماته ولې ګوري. نو ما ته ویلی چې ته وایې چې سړی دا دعا وایي الله رب العزت بیا ستا حفاظت کوي. نو ته خو دا دعا وایې خو هر چاته وایې هم، نو ولې تا ته دا مشکل در جوړ شوی دی؟ دی وای ما ورته ویلی چې و بالکل خبره خو دې صحیح ده، خو ولكني لم اقله يومئذ. په دا ورځ ما دا دعا نه وویلې، زما یې رسوي یا الله را سیره کړله. نو لما دعا پاتې سوله په دغه ورځ پر دا بیماری پر ما باندې ښکاره سوه. یعنی معلومه دا سوه عزیزانو چې ما او تا د الله او د رسول کومې هغه مسنون دعاګانې دي، مسنونې د الله د رسول سره هغه کومې دعاګانې را نقل شوي دي چې دا ما او تا ووایو، په دې کې یوه ذره شک و شبه نشته چې الله دې زما او ستا حفاظت نه کوي، یوه ذره. او خاص کر دغه دعا چې بیا کومه ده بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض، یعنی معنا دا ده چې کله د الله نوم یې ستا سره، د الله مدد او نصرت ستا سره در سره یي، بیا هیڅ ضرر و تا ته نه په اسمانو کې څوک در رسولی چې د اسمانو سه نه پر دې مځکه باندې. د الله نوم چې کله یعنی د الله مدد چې کله د سړي شامل حال سي. هغه مشهوره کیسه د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ ته چا ویلې چې مطلب ته دونه نازیږي په دې خبرو، ته ونه سکرشتا ستا دا یقین دی چې هر څه کېدو ولا الله دی، ته دا زار وخوره تا ته به درک معلوم سي. وای خالد بن ولید را ولاړ سو، دغه زهر پر سر پورته کړلو، دغه دعا ور سره وویله، الله رب العزت هیڅ یوه ذره تاوان او نقصان د دې دعا په برکت ودته ونه رسوي. زهر یې وخوړل. ګوره زهر
او زهر چې خوړل دلته د خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ 1000% پر الله باندې یقین وو. مش چې مش په مش کې دوه ماده ستا چې کله بچاو سو مجو یاره هغه دی الله رب العزت زما مدد نصرت و فرمایي. او د دې سره په ځړ کې دا خبرو مې یاره چې خدای خبر دا خبر لا رښتیا ده کنه ده خدای خبر چې دا به وسی کبه نه وسی که اوس دغه دعا ما او تا وایو یقین به د خالد بن ولید ما او تا سره یو سړی و یاره دا دعا زه د ورځې 3 واره وایم سار او ماښام یې وایم دغه باوجود د پلانې تکلیف مشقت را ورسېدی نو ولې هغه وجه دا ده چې د خالد بن ولید رقم به یقین لري خالص د الله و درته بستاسر کیه داغه صفه خو به د اچھا مدد او نصرت چې دی هغه ما واست په فکر کې نه نو زموږ په فکر کې دنیا هم ده او دلته ایمان هم په غاړه کې وتل دي نعوذ بالله چې ونه ستدا دعا مو وای نه په یقین سره په یقین. او یو صحابي نو په کور کې ناس دی غل رالی د کور ټول شان سره ټول کو شجه پر سړی ژغ وکي سړی کا کور خیا دی در سره پر شاک دول پروانه در ژغ مل خیر هغه غټه تیار کړله غټه وتړله شان را ټول کړلو نو چې کله روان سو کور ولا ژغ پر وکي سړی دا خو دی لوړ ټول کور یې لوټ کړي دول ژغ مل چې کله دروازې ته ورسېد دروازې سوتی دروازه خنو بنده ولا سره چولې ولا نو دا غټه کښې شو دروازه چې خلاصه کړي چې غټه پر وجه اخستله دروازه به بند شو بیا غټه کښې شو بیا دروازه خلاصه ول خو بس په داغه کې الله غټه پر داغه ځای پرې شو لاړې جنو وته کور ولا پښتنه جنو وکړي چې په دې وجه ما سب نو خلاص خیر خو به ولما د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سوریدلې دي تاسو دغه دعا وایاست بیا الله ستاسو د کور حفاظت کوي ما هغه دعا ویلې ده الله رب العزت نو ما خدای یقین نو چې دا کله کېدلی سي زما خدای یقین نو دا کله کېدلی سي د پیغمبر علی صلوات و سلام خبره چې دا هغه غلطېدلی نسی سره د دې چې ما استاد ایمان او یقین یې بیا الله رب العزت و ما ته خبره پر راسي. روایتو کې راځي صحابه کرام jihad روان پر لارې باندې تقریبا حضرت ابو هريره فرمایي مر 4000 کسان پر لارې باندې داسې نهر رالي چې نه کشتي و نه پل و نه بلو اوس مش حیران شو چې مرچ شو نو زموږ چې کوم کومندان او زموږ چې کوم مشر و هغه ته شکایت شو چې یاره دا خدا مسله ده قرار ولاړ سلو دغه چې کوم کومندانو هغه 2 رکعاته نفل وکړلو داغه څخه معبد دا تور ول یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم دا علی مراد وهو العلی العظیم خود الله دې په دې ورسې کستا بس پر دا عبور غټ سلو و په خدای دې می قسم مر 4000 کسانو چې زموږ د آسانو زموږ د وشانو د آسان شونګوري نه دي دا بشه والله کوي دا نه دي سيسو دا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی پوجو یقین ضروری دی عزیزان یقین دا فرض دی د الله پر ذات کنه نو بیا ما ته په دنیا سره ورسي سيسو یو صحابي روانو پر لارې باندې مجاهدینو پر لارې دی یو صحابي چې دی هغه د خپل بودا چې کوم سوارل دی روانو هغه مرسو چې مرسو نو یاران ورتل بس نو نسوتل نو سوارل نه لري ځایلې دی سفر لري دی نو نس کېدلې د ډېر پریشان چې تاسو څنګه معاملې سوما د کور رخصت راغستې جهاد لروان یم د ګورد ملګرو کار برابر دي زما کار سره وشلې دی نو وې 2 رکعات نه پلیو چې نه پلیو کو الله ته وجړل ولی الله د عزیر علیه السلام بوده د سل کاله بعد راژوندې کولې شو نو سما د نسی کېدلې ول دعای والله که ختمه کړي و چې هغه هر الله راژوندې هغه بوده دا وزګه په نه د چې زه د پیر کې صدر ته کوم د ملنګ صدر ته کوم چې داسې پیښه صاحب زلته فیسبوک شریدل چې شروع هغه یو پیر لورغلی ویلې ولزم موټر پټرول ختم شوی کې چې شو بیا پیر لاس په لاس چټینګ ونی وي بس دوای ورته وکړه بس اوس موټر دروس پر چلیش پټرول نه خوري دا غپه ده صحیح سو دا پیښې دي د زما استاد ایمان د عقیده سره تعلق نه لري نه به ما او تا پر هغه ایمان او عقیده ساتو الله د الله رسول د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام دا کرامات ولو
تر دې ځای کرامت حق دی، سچ دی، په دې کې به نورې خبرې نه وي. په دغه صحابو کې دی روانو جهاد لره اوبه نه وي، چې اوبه نه ولې نو انډیوالان پریشان سول، حیران سو چې یار اوس په څه چمکو، خو نه د چښلو ده، نه د خوراک ده، نه د پرینځلو ده، نه د غسل، نه د اوداسه، یو څه اوبه نه پیدا کېږي، یو شی نشته. صحابي راولاړ سو، 2 رکعاته نفل وکړو. چې نفل وکړو نو بیا دعا وکړه، ولی الله اوس موږ ستا په لاره کې روان ته په موږ خبر یې، جهاد دی، سفر راته ګوري. نو بیا وای دغه د چې کوم بوده وي آس هغه ولاړ، هغه پر دامځکه باندې پښه داسې کوله، الله رب العزت چې نه پیدا کړ، چې نه راووتل. دا د صحابو خبرې درته کوم، په دې کې درواغ نه چلیږي. دا د بابا هغه دکاني بابا کیسې نه دي چې ځان سره جوړو. صحیح سلو. نو بس بیا خپل او د سنت سو غسلون سو کپڑے سپې سالن مالن هر شي سلو. دا چې شولو انتک خبره دا د ستاب یقین د الله پر ذات. عیسی علیه السلام چې مړی راپورته کوي، را ژوندۍ کوي، دی ورته ودرېدی، بیا ورته ویل چې د الله په خوښه، د الله په اجازه، قم باذن الله، د الله په اجازه باندې راپورته مړی به راپورته شو. وګوره عیسی علیه السلام نبی و، صحیح سلو. لیکن دلته خبره رااله د الله و دربار ته ودرېدل. زما او ستا ټول معاملې به د الله و دربار ته درو، داغه په اخ زما او ستا اچ یو شی بیا نه بقا ګرځي او زما او ستا د پاره کامیابی ذریعہ چي ده. وسې والک راغلی ولته د تویل المنیسا ما ورور ورکدي، چې ورور مې ورکدي 4 کال کېږي. نو دلته زموږ کورو خاطر یو اندوان راغلی دي، نو تعویز ماویز یو شی کوي. نو زما شجو خو عام طور د عقیده د خوا ډیره کمزوري او بیا غم نشي زغملای، ډیر اسمان پر سر واخلي. نو قرار هغه اندول ورغلی، هغه اندور ته ویل دا چې تعویز ماویز 3000 روپۍ براکای که 100 روپۍ راکای. نو دا به د موټر په ټیر، او موټر نه لرو، موټر سایکل اولیاس په کور کې بیا ملګری ورته ویل هغه لکه څه تبلیغي الک ده، چې کله سړی ته ورټه پسې بیا به راځي وځکته به هم لاس اچي ګوندې شي پکې پیدا شي. بل مور ډیر مجبور کړل، وای مار ته زه پر پنکا وزړم چې ګرځي داسې شي. پر پنکا مې وسه تعویز زړولې دی، په کور کې شین یخ دی، مور مې ژاړي چې پنکا به نه بندوي. پیر ورته ویل، اندور ته ویل، اوس نو پیر وګوره څنګه خبره سوله. دا پنکا چې چلیږي الته یخ دی، شین یخ دی، د ګیسونه نسته، دلته عادي د زوی په غم ده، څه چم وکړه. ما ویل ګوره یاره سبحان الله، زموږ عقیده د الله څخه چې واړه نو دنیا به ما ته چی شراکی. جبرئیل امین علیه السلام اختیار لري چې زما او ستا مدد وکړي، یا اسرائیل علیه السلام نیم سیکنډ خو ګور ما ته تر معلومیږي. نو د دې مخه تاسو نیم سیکنډ مخکې زما او ستا روح قبض کولی چې په دې دون اسرائیل علیه السلام څونه عظیم پرشه په دې دون لوړوالي کې ما تعالی نیم سیکنډ مخته نشي راتللی. نو زما او ستا مدد به څنګه صحیح سود الله مدد په هر حال کې. د محمد رسول الله د دین مقصد دغه ولو چې د انسانانو مخ د بندگانو راوړو، د مخلوق راوړو او خالق کو بس ټیک د اسباب نه متر ډیر حد منه. خدا معنا نه چې زما استاد الله سره یقین واوړي، نظر واوړي، فکر واوړي، دا شی بنئ صحیح سلو. نو هغه تمام مال دا شی مکوه. د الله رسول له سړی رااله ولیا رسول الله زما زوی کافرانو را ثبوت هغه یک. د الله رسول ورته و فرمایل ته او ستا کور والا دا بل لا حول ولا قوه الا بالله چې څومره ویلې سي هغه عمره وایست، څومره ویلې سي. بیا د ایرالي کور ته بیا کور والا و دغه اوراد شروع کړ، لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظیم. دوړه سیدی څومره بعد هغه الک د کافرانو سره وګرځېدي، سره د دې چې ډېر رمایم د کافرانو غره واستل. دا حقيقي خبرې دي، دا یقیني خبر، دا یقیني اسباب دي. یقیني ما ته بابا وای دعاګانی م پرېږده، دعاګانی یقیني اسباب دي، یقیني په دې کې دویمه نه چلیږي. دا ډایرکټ د الله څخه غوښته ده. الله رب العزت خو نو ګور اوس دغه اندول راورل 3000 روپۍ راک اندول اوس الله رب العزت 3000 روپۍ نه راسه غواړي. خالي الله فرمایي ما دربار لره راسه کز ما په دربار کې کمی وا بهشکه مال مرزه څور سبل چل
که زما په دربار کې هر څه او ته بل چاله رزغلې د یو سړی چې بابا هر څه لري او د بابا پر ځای بل چاته زاري کوي ماته شي راک د یو کور والا د شزي خاوند هر څه لري دا او پر دې ته ولاړې مال کالي او چوټ راوړ خاوند به څور ته وایي طلاقي کنه طلاقي زوی عقي کنه عقي پلان نو الله رب العزت ما تاول نه باسي د جهان الله لره خشم نور او حال دادی بنده په غشتلو خوابدي کیږي ناراضه کیږي پریشان کیږي ټیک دې درې حد باندې پریشان کیږي درغه پاپا پریشان کیږي الله رب العزت په نغشتلو باندې تاسو ناراضه کیږي ما سره ناراضه کیږي الله په نغشتلو لمو ته ناراضه کیږي بنده د بنده سره غشتل چې دغه بنده ناراضه کوي صحیح سلو نو بس لا حول ولا قوه الا بالله چې څومره ویلې سي د الله رسول فرمایي د نن د سلو بیماری دوا ده د سلو صحیح د نن بیماری دوا ده الله رسول فرمایي کم سے کم یاد ستا ټینشن طبیعت خراب مزاج خراب فکر خراب کنداریان پرچم سور خراب دا ستا در برابرۍ کم سے کم دغه یو شی پاکستان نن بیماری دوا ده لا حول ولا قوه الا بالله نو بسم الله الذي لا يضر مع شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم صحیح سلو دا به ما ته هر ورځ سار منځ بعد وایم په خدای قسم چې ګوره ما ته خو په دې نوې خبر چې ما ته څوور الله د مرګ بچاو کړی ګوره ما ته خو پسترګو دا غوینو چې دا څه وینو او شاوخه خو ما ته نوې خبر چې الله څه فیصله کړی دي ما ته په زرو ور الله د مرګ بچاو کړی د غم بچاو کړی د اکسیډنټ بچاو کړی دا یو کابل رواني یو کراچي رواني څو ور سړی بچاويږي نامو ته پسترګو وینو اچ پټي خبرې دی پاغه الله خبر دی نو دغه دعاګانې به وایي سحار هم درې ور وای ما شام سالمان زمخ کې وای مانځه بعد وای ما شام منځمخ کې وای ما شام منځه بعد وای هغه سره به تعلق نه لري صحیح سو په خبر سر خلاصو خامخا په هر حال کې زده کوي ته خدای بیچارهګانی خپل موبایل نمبر نوم سم نه ذکر کړی او نو په خبرو دی پیږي د ګراک پلار دی ولا که خطا باسي چا څو غټ مفتی درس ولا خطا یې باسي صحیح سو بالکل پکا سچ یقین د الله پر ذات ګور الله رب العزت د اسمان درولې دی یو فرشته ته مجبور دی چې هغه ځای لکیږي ورسه ما ته خو دوی کچا خونی هر کله نه غلو دا دون اسمان خو یا په پلار ته ویلو یا په نکره ته ویلو یا په ور نکره ته ویلو یا په پیغمبر علی السلام مبارک یا په سليمان علی السلام یا په ابراهیم علی السلام یا په آدم علی السلام ویلو چې د اسمان مخکې داسې وز داسې سوي دي صحیح سلو او دروسه چا د عوام نه کړي چې اسمان ما درولې دام ځکه ما درته قرار کړی دی نو چې نه د کړی دی الله په اخو بد خبره نه ده چې ما او بل چاته سجده لګو بد خبره نه ده اوس خبره ده د عزت الله سغواړم یا الله ماته خامخا راکا الله فرمایي زه تاسو موټر در کوم ته خامخا غواړي زینت زمانه د خوښه او ته غواړي ستا په دې غشتل کې ما ستا د پاره اکسیډنټ کړي سره ستا د بچانو څه چل کړي یا به داغه وای الله مې راکا یا الله مې زه نه غواړم نو معلومه ده سو ما ته به هر څه پر الله سپارو یا الله که په دې کې زما خیر دی راک او یا الله ما ته په دې کې خیر راواچو دا د امیانو دعا اوس به زما ډیر بد کیږي یو وخت بس ما نارینه بچی نو نو ما به امیان چاته بوول چې ته دواره ته هغه بوولې که خیر خدای پاک ته درکې کني خدای دې ګرځنه درکې الکه سړی دا رقم دعا نه کوي د دې ستاسو دعا څه ضرورت شنو دی وای الله رب العزت ما ته صالح زوی را که خیر پکې راواچو کتبه خدای دی یو د زوی ورکول دی بل د خیر ورچول دی ا د زوی والا وای زیدر کومه د خیر والا وای ز خیر نه پکې اچو نو بیا کوم مجبور نه کور کول ولام الله دی د خیر اچول ولام الله دی نو بیا مجبور وای که خیر را دي کني ګرځي نه راځي دا د امیانو دعا ده او امیانو چې خانه خرابه دغه په دې خو یا الله حلال شی دی جایز شی دی حرام نه دی یا الله زی غواړم ما تیراک او ما ته خیرم پکې راواچو په دې کې چې کوم شر دی د شر مې وساته او د شر مې اخلاص کړه د الله رسول به دا دعاګانې کوي صحیح سو دا دعاګانې وکړو نو حضرت ابان چې کله مطلب پالج وای نو بیا ملګری ډیر ته قتل چو په خپل په دا غضب اخته یعنی مطلب مریض نو باید چې ته خو نه وای داسې وای ما په دا ورځ یې رسوي و دا دعا ما نه دی ویلې دعاګانې ضروري دي په هر حال کې ضروري دي
موږ موبایل د کور را خراب کړي چې ماخستم پرې وزو موږ موبایل سره پاتې شو په دماغ کې چې ساره پورته سو پرون ته موږ مازګر جمعه ولاړو یو سړی په ټلیفون اخته انا یو رکعت وسو بل وسو ما سلام وکړو د باندې په حال کې دا سین کې په ټلیفون اخته نو به دې څه کارو نو به دې څه کارو او بیا مسجد تم راغلی بیا دونه په زور غایېږي دا جمعه ولاړ دی سخت بیا عقلان سخت د عقل خلاص موږ به الله کله پیژن کله به پیژن په چاوني کې لګېدلې چې کیمرا لګېدلې ده څنګه موږ به ریږ سم رواني قرار رواني او دلته د الله سبحانه څونه د المانځ څونه غټه وي هندي څونه غټه بیا د بیا د المانځ حال ده نو د وادو د ډول به بیا څه حال صحیح سلو یقین یو الله کزما وستا په پیدایش کې د بل چا لاستا بیا براسي واغت به سجدو د مور پلار څخه الله مش پیدا کړی راته ویلي د خپل د عبادت آباد راته وای د مور پلار احترام وکړي احترام د معنی چې سجده ورته کوي په مړ کېدو کې کده بل چا لاستا بیا براسي مش واغت سجده ولګو چې ما مو وښنه که په ژوند کې د الله ولو په مر کې د الله ولو دا عارضی خبرو بنه خطا اوس وزیر اعلی پرم لاړی ختم استفای ورکړ د چراتلی څونه میټایانه تقسیمول او چې په خپل یو موټر کې روان یا 15 موټر ور سره نو خو معلومه ده چې د هر خندا بعد جړاسته اوس که د ژوند ما او تا خندا ده په مرګ بیا جړا ده په مرګ به جړو که نه جړو اخو به شهیدان نه جاړي چې یار ولي و جړم ما دین د دین د لپاره سر قربان کړي ما تا خو د دنیا د لپاره ځانونه وښو دا خبره پر هغه ځای ختمه شو. وعن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي بنا فأدركناه فقال إلى آخره رواه أبو داود. صحابي فرمای معاذ بن عبد الله بن خبيب دی وایي چې عن أبيه د خپل پلار کیسه کوي لکه هلته چې ابان د حضرت عثمان نه کیسه کړې ویل زما پلار ویلې یوه شپه ډېر باران هم ورېدی تیاره هم وله نو موږ راووتلو توره تیاره و باران ورېدی چې پیغمبر علیه السلام پیدا کړو لمونځ مو پسې وکړو موږ رالو چې رالو زه رالم پیغمبر علیه السلام لره نو ما ته ویل قل ووایا فلم اقل شيء ما یو شي نه وای بیرتول بیا مارتول زت شویم یا رسول الله قلت يا رسول الله ما اقول زت شویم تو ما توای وما تقول هو الله احد والمعوذتين حين تصبح وحين تمسي 3 مرات تكفيك من كل شيء د الله رسول ما تویل تدا شکوا هر سحر یو قل هو الله او نه درې ور قل هو الله درې ور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس حسانه تورې مرته په منځ کې وای درې ور سحر او درې ور ماښام تکفیک من کل شیء دا هر غم هر مشکل هر آفت دا هر مصیبت سبب الله ست حفاظت وکړي وما تقول هو درې ور راتوي مول څو یا رسول الله تور تیارت باران ور شپه ده راغلی په پیغمبر علیه السلام سي ګرځو نو راته ویل چې ته قل هو الله احد تر اخر والمعوذتين قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس حين تصبح وحين تمسي سحر ما شام سار کلمانځه مخکې کلمانځه بعد المانځه بعد ډیره خبره ده ماشان مانځه بعد درې واره دا وایس دا الله رسول ته فرمایي وای تکفیک من کل شیء دا ستاسو لپاره کافی دی دا هر غم مصیبت ګوره ماشين ما وتلرو تو پنځه لرو غټ گیټ می لګولې دي دیوالونه می غټ کړې دي کولپ می ور لګولې دي بیا می د کمرې دروازه بند کړې بیا می کیمرې لګولې موبایل می خلاص کړی شي ورونه ته ویلې چې دا ټول شان اسباب دی او دا یقیني اسباب نه دي تر دروازه براوړ
دروازه به ماته کی، کول په مات کی، د کیمرې به تارونه وروشلي، موبایل بس پاغه سیګنل نه صحیح وستا ته چیش تر پاتې سو دا غوړ وخت پیشي جاو بجلی نست باران ور تور تیارت دروازه کول کړه د سید دیوالونو څوک نسی راوښتل وسه چمکای الله رب العزت زما واستو کول ته محتاج دی، زما واستو دیواله ته محتاج دی، زما واستو گیټ ته محتاج دی، زما واستو موبایل ته محتاج دی چې موبایل کلاس پرېږ د کمخه انسان دی نه دی نو که موبایل نو ماوتا بچکو که گیټ کول نو ماوتا بچکو که ګرځه گیټ نو بساراو هغه بس چمکی نو خدغه شان وای قل هو الله احد الله الصمد تر اخره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس تر اخره چې ودی ویل سارو ما شام د الله رسول فرمایي څنګه تکفیک من کل شیء من کل شیء هر افت هر مصیبت او سره د دې چې ستابه یقین د الله پر ذات ما او ته چې دروازه بندو گیټ را بند کو په خدای دې می قسم ک په آیت الکرسی دونه یقین لرو لکه پر گیټ دا می په فکر کې نه راځي چې شمه آیت کرسی ویل کوم نو ویل ته نه بیا وایم او دا په فکر یا ما ته ورسو ګره گیټ دی نه چې نه بند یو اړ وته وای بیا بل ته به مخصم پر اوس دی بیا ورس په خپل یو ګور گیټ دلته پزړه کې د آیت کرسی نه چې آیت کرسی ویل کوم نو ته نه دوی ماره بیا وایم لیکن الته گیټ نو معلومه ده سوز ما او ستا پر گیټو پر دیوالو پر دروازه او پر کل باندې ډیر یقین دی پر آیت کرسی می یقین نسته کوای نو ما ته آیت کرسی ما را دوه راولای تکرار ولای چې یار دیني ما آیت کرسی نه وي صحیح سو داز مژوند دی کنه دی او الله تر هر چا ډیر خوار کړی هغه په دې ډیر خواري چې موږ په ظاهر د الله لمن ولیدا د رسول لمن ولیدا د دین او د اسلام او د ماجت لمن ولیدا لیکن په پزړه کې بیا موږ دا ټول لمن لکړې دي د دنیا لمن منی ولیدا روپۍ شناخ پر غټه سات اپسی والا سر پوجانو سر ایجنسی والا سر زبطیتی واسانه توري درک په پاکستان کې مثال اسانه توري درک فیض حمید چې د ازمر د ایسای مطلب مشر صحیح سول وزما استاد فکر دی چې فیض حمید زما مالی زما ملګری په دې وطن کې ما ته یو ضرر نه رسید دا د ازمر 1000% یقین دی صحیح داغه فیض حمید یو ګلاس وبو ته محتاج دی کیا چې ورې سی وی ګولې ته محتاج دی کیا چې یخ وسی و ګرمي ته محتاج دی کیا چې ګرمي وسی و یخ پنکې ته محتاج دی نو ما ته خود خدایي و درجه ته ورسې او دای په خپل بدغه یو ګلاس وبو ته محتاج دی کنه دی چې ما شام په کور کې سالم په خینو ریړی والا ته محتاج دی چې پټاټې را واخله پیاز را واخله ټماټر را واخله دی کنه دی غوړی ته محتاج دی الله رب العزت عجب دنیا پیدا کړې ده اوس کې دا سړی ال اسمان ته رسولې دی په یو ګلاس وبو کې بیا تر ما او تعالی فار کړی دی چې یو ګلاس وبو بغواړي نو راس ما او تا و هغه چاته سو چې په کم چا پیزامي دوم زړیږي علما فرمایي شاه عبد القادر جیلانی صاحب رحمه الله خلق خو به ډیر خبرې بستړلې دي واغه غلطي خبرې دي وای شاه عبد القادر جیلانی صاحب داسې مطلب یو مړی راژوندې کې داسې مطلب مړی اخست اسرائیل اسلام ته ولدار الهکه خیر اخو غلطه خبره ده نو خلق را ولاړیږي آیت مطلب تسبیح کې موږ وای سبحان الله الحمدلله الله اکبر یا الله یا الله یا الله مدد دی به چی شوي یا غوث اعظم یا غوث اعظم یا دستگیر اعظم اوس مجبر ولاړ که غوث اعظم په خپل غوث اعظم سوی دی د په خپل اختیار درلودي د الله د خدای سره وتلی او نعوذ بالله نو راسي بیا به غوث اعظم ور باندې وای کدی په خپل په الله سره غوث اعظم سوی دی نو چې بیا ته د یادینو خو ډایرکټ الله یاد کړه اوس غوث اعظم په چیش غوث اعظم شو د الله حکمونه د محمد رسول الله طریقې دین او اسلام قران دا خپل کړو د بزرګ نو ما ته د بزرګ خبرې کو نو خو راولار څه د الله د تم کوا د پر الله او پر رسول ټالو ما ته هم ټال شو د سغټ سړی جوړ شو مونږ جوړ شو د چې دا غټ سړی سو په دې چې پر الله ډیر یقین درلودي د الله د رسول پر لار روانولو او ما ته د پر لار باندې زنه ولینو چې سړی ډایرکټ الله ته رسیدلی شي
نو بیا د پیر او د فقیر څه ضرورت دی؟ منم پیر فقیر منم، الله والا منم، اولیاء منم. د پیغمبر اسلام ټول صحابه کرام اولیاء ولو او ډایرکټ الله ته ځان رسولي. ها طریقه به د محمد رسول الله سیده، طریقه به د محمد رسول الله. نو په دې کې د پریشانی څه خبره ده؟ په دې کې د تکلیف او د غم څه خبره ده؟ نو شاه عبد القادر جیلانی چې په کومه خبره باندې شاه عبد القادر جیلانی رحمه الله د اولیاء سر جوړ شوی دی، راسه ما ته ما خاصن ګوره په بازار کې وسړی ته ویني او ډیر مالدار نو تراجه د لمن نسی یا لمن ویل نه څو بازار لور څه کوم کاروبار د کوي هغه تم شروع ته ته هم سبا خدای وي شي درک سیدا. نو دا بس اسانه خبره سول. نو د الله رسول فرمایي معاذ بن عبد الله بن خبیب د خپل پلار سکه کوله ولما پلار ته پیغمبر علی السلام ووایه درې واره ورته ویل بیا ما اخر کې مال چی شو وایم ولقل هو الله درې واره قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. دا ټول درې سورتونه درې واره به سحر ما شام وایم. دا بستا د پاره کافی سي. دا هر غم هر مشکل د هر پریشانی د هر آفت نور خبره نسته پکې. والله کسته ګوره یو سړی اپریشن تیټر کې پروت دی، ډاکټر ورته ولاړ دی اپریشن نه کوي او شی برابر سي ګرده مرده دا ډبره مبره خو دلته به هم ته الله ته ژاړي. دا ډاکټر لایت شرشور دام د الله رب العزت په اختیار کې دی. مولا شفاعي تنوي ساوجه خبره لیکلې زموږ دا خیال دی چې دا المر چرونا کې د ځان ده، سپوږمۍ چرونا کې د ځان ده، صحیح شو؟ دا شپه د ځان ده ورځ نه نه نه. د دې مثال دی لکه یو کښنی بچی دی په قلب په لاس کې تا قلم ونیو، د کښنی بچی لاس تا په خپل لاس کې ونیو، د کښنی لاس تا په لاس ته چې خط ورزده کوي املا دا شان لیکل کېږي چې قلم کښېږدي دا خط کښنی څه وایي دا چا ولیکي کښنی وي دا ما ولیکي او د ده لاس د چا په لاس کې د بابا په لاس کې. نو چې اوس هوښیار سړی په اصل حقیقت خو نو بابا ولیکي نو په اصل حقیقت الله دې زما واست الله د الله په لاس کې سیدا په دې کې ما خبر نور نه چلیږي نه ځایږي. یو الله صرف د الله مدد، یا الله مدد، نه یا رسول الله مدد، نه یا علی مدد، نه یا غوث اعظم مدد. که څو وخت د الله نعوذ بالله الله اکبر استغفر الله د الله د وسه وتله بیا به وګرځو بیا کې دوی چا په وسه پر واغله به ولاړ شو سیدا. کنه نو د الله رب العزت حق دی چې سجده و الله ته لګو نو مدد بیا ولې د الله سره غواړو صحیح سو. که محمد رسول الله ته صحابه کرام سجده کړی ده پر دواړو سترګو په نیمه شپه به موږ محمد رسول الله ته سجده وکړو. که صحابه کرام ته تابعین سجده کړی ده موږ به وکړو. که نه ده کړی بیا نو پیر او فقیر ته سجده حتی عجب خبر درته د الله رسول فرمایي که چیرې اجازه د سجده وای نو ما به ښځې ته ویلې وای چې خپل خاوند ته سجده کړي. مصنف ابن ابي شيبه روایت را نقل کړی دی که یوه زنانه وله د دې خاوند پر دا خاوند باندې یو دانه را وختله پر پزه پر چهره پر غوږ پر لاس دې ښځې دغه دانه په ژبه صفا کوله. ګوره پنبه د ډیټول دي په ژبه صفا کوله. د دغه دانې د وجې د دې ښځې مطلب د دغه دانې د وجې چې دې په خوله صفا که د هغه وجې دا ښځه مړه شوه ښځه مړه شوه لا هم د الله رسول فرمایي چې د دې خاوند حق نه دی ادا سوی. لا هم د خاوند حق نه دی ادا سوی. خاوندونه حق چې دا جوابونه ښځې ورسره وایي دا چې بیا کله حال ولراسي چې سړی دې مړ دی بیا دې ته د رکړ معلومیږي چړوند وای قبول وو چې شل وو قبول وو که ګونګی وو زما قبول وو که پر تخته پروت زما قبول وو او دا هغه قبول دی چې تا به جوابونه ورکول دا هغه قبول دی چې تا ورته ویلې ستا په ما څه کار دی دا هغه قبول دی چې رالی به کور ته ستړی ستومانه تا ورته دا ګر سر کړي چیشته ټول کور دې زما په غاړه کې راچولی صحیح سو اوس اندازه ولګوه د دې ښځې دپاره هم سجده نه ده جایز چې خپل خاوند ته وکړي. او موږ چې چاته کوو یو فقیر و فقیر و سید و آغا و ملنګ ولې به کوو حق د ابوبکر صدیق چې پیغمبر علی السلام ته کړی وای نو خو نه و د رښتیا او صداقت او د رښتیا او انډیوالي و د رښتیا په مزار کې یو ځای سره عادي پراته هم دي ژوند کې هم یو ځای
مرګ بعدم یو ځای چې راپورته کیږي هم به یو ځای نو نیت کړه نو چې نیت کړه ما ته بیا ولیکو یو الله صرف الله مدد یا الله مدد صحیح سلو نو د الله رسول فرمایي سحر درې واره قل هو الله شریف وای سره د قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس او بیا ما شام هم وای دا خبرم ختم شو صحیح شو روان هفته سبق نست موږ پروګرام دی ختم نو ګټه لته زو نو سبق څه ورس خو نه بدو خاص کاروباریانو ملاقات یې خدای بیچاره غانیس خدا په یوه درځي څه ټیم ستنی مګانټه په مسجد کې بخښي مستي ټول سره خبره بل دې سره ته وای مولوی صاحب زه د ډیر ځای راځم ته څه تقریر ډیر کوه ما ورته چې څه تقریر ډیر وکم او په اورسته نه راغلی بیا زه خو مجبور کوم زه بیان کوم تا ته یو کښنی کار د پیښ تر راځي شنو بیا نو زما څنګه ساسو اصلي کې دین مفت چې مفت نه وي دا خبره نه وي ورسې وګورئ ما شام پر وای وګنټه باندې 50,000 روپیا ازمنه غیر ریکارډینګ والا دی هغه څنګه چرا عالم نه راکېچ مولوی صاحب زنه نه درځم ته ریکارډینګ سړی پیدا کړ نو خو نه دی چې ما 300 روپیا ورکولای اذان بلا ورسره کولای نو صرف یا الله مدد او ولا خبره نه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من بات طاهرا بات فی شعاره ملک فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا پیغمبر علیه السلام فرمای چې تاسو پرې وځي ما شام او داس خامخا کوي او داس خامخا اول خدا او داسه بعد سړی دا وای سړی ما ته داس وکي دا وای بسم الله والحمد لله او داسه بعد د دوه وخت ځکه بسم الله والحمد لله طبرانی حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ترڅو ته او داس لري تر هغه ساعت ملائکه ستا چیش لکی ستا نیکی لکی لکه چې پر منځ ولاړ ملائکه نیکی لکی او داس او داس وکه ولار خپل کاروبار کوه دکانداری کوي تجارت کوي په دفتر کې ناز دي د دنیا کار کوي او داس دې کړی دي شرط دادی دا داسه بعد بوای بسم الله والحمد لله بسم الله والحمد لله تر هغه سات ملائکه ستانه کوي لکه چې ترڅو ستا او داس قراري کو داس مات خبر اخلاص او کما او ته او داس وکو بسم الله والحمد لله نو وایو بیا ملائکه زما ستاسو نه لیکي یقین نه لیکي ټیک صحیح په داسې یو ورنه سړی راغلی ول مولوی صاحب ماخستان چې پریو زم بس دغه پیرانه نه کڅنګي شاو سر می چیش کیږي څنګه چاړه می ځانته سر ته شي چاړه خیر د موم راځي اپش پښتانه خپوس کې بول کڅنګ توري هم چې چاړه سره بیا ته چیش کین او بس ابل ز راپورټ سم چاړه می داسې کله اونته بسترګو ویني پیری وای یا نو بیا چاړه ولې ورځي ولی ماشه د کی ونسل اسړیا کا ولې داسې کوي د الله رسول فرمای په او داس سره پرې وځه چې تا او داس وکي پرې وتلې نو د ملائکه ستا وسرت د الله رسول فرمای ولاړی ملائکه ستا سره وي ته چې کله د شپې را بيدار سي راپورته سي را اوړه پر اړه د الله رسول فرمای دا فرشتہ وای اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا یا الله د دې سړي مغفرت و فرمای د دې پلانې چې دا داس سره یا زنانه یا سړی یا الله دې مغفرت و فرمای دا څوک چې شپه پاک تیر کړي دی یعنی په داس سره پرې وتلې و دا شان سړی وای ډیر فائدہ لري کې چاړه سړی کړ پنځه سر تک شي کپیری چا درنه چا وشتلې د کومش براس او کنینو چاړه به سمانه لري پښتنو د درواغ دي نیم ژوند د درواغ دي نیم دین په درواغ دي نو د الله رسول فرمای من بات طاهرا بات فی شعاره ملک فلا يستيقظ الا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فانه بات طاهرا ملائکه وای چې ما ته پراړه خراو ملائکه وای الله دې سړي مغفرت کو فرمای ملائکه الله ته وای ما ته به دې مش په خبر نه او ملائکه څونه پاک ذات دي ها په دې کې نو لالچ هم نه چې ملائکه وي یار دا سړی بچی شو کی دا هغه او دا څه برکت دی او بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي
ابن کثیر یو حدیث نقل کړی وایي چې سړی ماخستن پرېوځي، ماخستن چې پرېوتی اودس یې وکړي، اودس سره خو نو ضروري ده، خامخا اودس کوي، ډېر غټ شی دی. زه په خپل الحمدلله بغیر د اودس نه پرېوځم. نو چې اودس دې وکړي پرېوتلې، اوس ملائکه راځي، د استاد ما استاد کرام کاتبین دا چپاو رسته وجه ملائکه، دا رسته وجه ملائکه را ولاړ سي د چپا وجه ملائکه صدقه عمل نامه واخلي. چوایخي پاګه کې زما استاد ګناوي لیکلي دي، دا ملائکه را ولاړ سي ګنا میټاوي، د هغه ګنا په بدله کې لس نیکی لیکي. ګنا میټاو کړل آلته بیا لس نیکی چې دی هغه لیکي. دا کله د چې ماخستن سړی پرېوځي درود یې سواره سبحان الله، درود یې سواره الحمدلله، څلور دې سواره الله اکبر وایي، بیا الله رب العزت پرشته زما او ستا پر ګناه مقرره کې ګناه میټاو کا، د هغه ګناه په بدله کې حال ته نیکی چې دی هغه ولیکي، لس نیکی ولیکي. اوس دا کښنی شی دی که غټ شی دی؟ ټوله ورځ په ګناه ور باندې رسو. نو د الله رسول فرمایي چې یو سړی ماخستن پرېوتی دی عادي و د تهجد چې د تهجد کوي نو قرار پرېوتلی دی، ساره ځانونه شروع دي راپورته. د الله رسول فرمایي د خو فکر دا و زه تهجد له راپورته کېږم، تهجد د په عملنامه کې الله ورلیکلی دی، خو بدای په خبر لاندې دی، هغه خوب په مفت کې الله ودته ورکړي، خوب په مفت کې الله رب العزت ودته ورکړي. دا بل حدیث بدرته وایي. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يبيت طاهرا فيتعار من الليل فيسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه. رواه أبو داود. معاذ بن جبل فرمایي چې ماخستن سړی پرېوتی په اوداسه سره چې پرېوتلی خیر ما خو درته ویل چې سبحان الله بسم الله والحمد لله دا ووایه، نو دا به څو اودس هغه ملائکه نیکی لیکي. چې به د سولې د شپې تر راپورته سولې په اوداسه سره پرېوتی، د شپې تر راپورته سولې، نو ته چې د الله سره د دنیا او د آخرت هر خواست وکې سوال وکې، فرمای فیسأل الله خیر من امر الدنيا والآخرة، کده دنیا په حواله کده آخرت په حواله، شرط دا دی حلال جائز ناجائز نه. ته دعا وکې الله خامخا په هر حال کې ستا دعا قبلې، په هر حال کې الله ستا دعا قبلې. د چې کله سړی ماخستن پرېوځي په اوداسه سره پرېوتی، د شپې راپورته سو، سترګې راروړې سولې، په هغه بستره کې پر اړه خاوشتی، نو یو دعا م وکړل چې الله پلانې کار مې اسانه کړي. اوس د الله رسول فرمایي د معاذ بن جبل نسی روایت دی، ابو داود شریف را نقل کړی دی، فرمایي چې الله رب العزت الا اعطاه الله اياه، الله ودته هر هغه څه ورکوي چې کوم د سوال وکړي. سوال هم ممکن سوال، یو سړی واده نه لري وایي الله ماته زوی راکړي، صحیح سو په کور نه وتلی دي، څلور دروازې په ځان باندې کړي دي، الله ماته بازار کې دکان راکړي، تر اوسه مهنت شروع کا، الله چې د اسباب دنیا پیدا کړي ده کني الله رب العزت ته ګوره د اسباب دنیا د ما ته نه میاسي د خپل عادي په خېټه کې وو، یا بل سپورت ته نو نه میاسي مرشتش کوي، صحیح نو الله نو څه کولای، لکه آدم علی السلام پیدا کړي ما ته هم دغه پیدا کړی وای، د مور پلار د ګرومه به مخلاص وای، د حق به مخلاص وای، نو الله رب العزت د اسباب دنیا پیدا کړي. ولې الله رب العزت ورې درا ولې بیا موږ الله جرسي ورور ترتیب برابر کوي باران کیږي کنده غیب الله سره لمر کې به باران ورولای نه، ولې الله رب العزت شپه راولي، ولې الله ورځ راولي، دا د اسباب دنیا ده. نو د اسباب په دنیا کې به ته د الله سره سوال وکړه، یا الله زما اولاد صالح ک، یا الله زما اولاد هدایت ورکړه، یا الله به روزګار هم حلال روزګار راکړي، یا الله قرضدار هم د قرضې مخلاص کړي، یا الله د مرګ حال را آسانه کړي، یا الله په قبر کې زما مدد وکړي، یا الله د حشرګاه
پر حشرگاز ما مدد و فرمایي د الله د رسول شفاعت می نصیب کړي او چې کوثر می نصیب کړي. نو ستاسو څه فکر دی الله بیان کوي؟ نو د الله رسول فرمایي وای فیتعار من الليل دای چې کله د شپې را بیدار شي فیسأل الله خیر من امر الدنيا والاخره الا اعطاه الله اياه. الله رب العزت د تعاده د سوال د دعا د خواست د زاری د غشتل دا وکي الله رب العزت به خامخا ورکي خامخا الله سوال قبلي. نو په دې وجه باندې عاجزانو الله رب العزت مشته هغه یقین را نصیب کی چې کوم الله غوښتي دي. الله دې مشته هغه ایمان را نصیب کی چې کوم د الله د انبیاو د صحابو دا غسي د ټول اولیاء او بزرګانو. الله دې د دنیا سره الله دې دنیا زموږ په زړه کې صفر کې او الله دې خپل وحدانیت د خپل لوی خپل عظمت زموږ زړه ته الله سل په سل ورواچي. صحیح سو چې دا خبر رااله چې دنیا مې د زړه ووتله الله ته مې په زړه کې ځای ورکړي دیته ولی الله ویل کېږي. او کچېرې موږ په زړه کې و دنیا ته ځای ورکړی دی او په ظاهر موږ وایي چې زه د الله بنده یم د الله سي غواړم دا ته به منافقت ویل کېږي. نو الله دې زموږ زړه د خپل لوی راډکي د دنیا لوی دې مې الله د زړه وباسي. الله دې د رښتیا او خپل بندگان الله دې په هغه بندگانو کې شمار کړي چې الله جل راضي. الله دې ویل او دې قبول منظور وګرځي. الله دې طریقې را نصیب کې. الله دې پر دې تور مرګ راکړي چې موږ مرو دا ویلا اله الا الله محمد رسول